أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ زده کړو how to create an intro or outro. څنګه خپل ځان ته د ویډیو لکه څنګه چې راسو او څنګه چې وځو دغه جوړ کړو. لکه مثلا څنګه چې ویډیو ته راسو د دغه ویډیو اول هرکلی لکه مثلا ته ورته وایې ویلکم یا ورته وایې نور لکه مثلا هر چېرته او outro لکه مثلا ورته وایې thank you for watching. اول او اخر ورته وایه چې موږ ویډیو سره لایک کړه، سبسکرایب یې کړه، کمنټ یې وکړه او له خپلو ملګرو سره دې شریکه کړه. د دې ویډیو اول سر او اخر. نو هر یو چې تاسو جوړوئ که هغه انټرو وي او که اوټرو وي نو تاسې به په دغه سرچ کې به ورته لیکئ یوټیوب ویډیو اوټرو یا انټرو. لکه مثلا زه غواړم اوټرو جوړه کړم نو اوټرو مې ورته لیکه انټر به وښئ. نو تاسو ته انټر وښه دلته کته راسئ په دغه جې کې ډېر ټمپلیټونه تاسو ته راځي چې تاسو یې کولی شئ هغه استعمال کړئ، خو بیا هم نیم فری دي نیم په پیسو دي. لکه مثلا پرو دی. نو تاسې هر یو چې خوښ سو نو تاسې به راځئ په دغه جې کې په همغه باندې به کلیک کوئ. نو په کلیک مې په دغه جې کې بیا د دغه لاندې نور ټمپلیټونه هم راځي لکه مثلا دغه یو. نو هر یو مو چې خوښ سو په دغه جې کې کسټمایز دس ټمپلیټ باندې به کلیک کوئ. بیا همدغه ټمپلیټ چې تاسو ته په بله ټاب کې خلاصوي. نو په دغه چې کې ګوره موږ ته یې همدغه په دغه ټاب کې خلاصه کړل. نو تاسې ګورئ په دغه جې کې thank you for watching دا د ویډیو څه ده اخر ده outro ده. لکه ورته وایي تا ویډیو یې وکتله ته ورته وایې د ما ویډیو دې وکتله تا نه مننه. او په دغه جې کې تاسې ګوره د دغه سړي عکس ده دا کوم چې خپل چینل لپاره جوړ کړی دی هغه ده. نو که چېرې تاسې غواړئ خپل عکس ور اډ کړئ اپلوډ ته به راځئ. که غواړئ نه ور اپلوډ کړئ دلته به پې کلیک کوئ او که چېرې تاسې تیار اپلوډ کړی وي تاسې به په دغه جې کې لکه مثلا ما دغه یو ډراګ او په دغه جې کې موبایل کې ګوره راغله. او که غواړئ لکه مثلا په دغه موبایل کې تاسې کولی شئ خپله ویډیوګانې هم راولئ. لکه مثلا په دغه جې کې تاسې ایلیمنټس ته راسئ. ایلیمنټس ته په دغه جې کې دلته فريمز ته دلته فريمز ته چې راغلی په دغه جې کې تاسې کولی شئ همدغه ورکړئ. لکه مثلا دغه جې کې مثلا دلته تاسې راولئ په دغه جې کې راولئ تر دغه جې پورې. او تاسې کولی شئ دلته اپلوډ ته راسئ په دغه جې کې لکه مثلا ګوره ویډیو ته کولی شئ په دغه جې کې لکه دغه یوه ویډیو وي کولی شئ په دغه جې کې ور اډ کړئ یا کولی شئ لکه مثلا په دغه جې کې هم راولئ. او کولی شئ لکه مثلا په دغه جې کې تاسې دغه ویډیو پلی کړئ په دغه جې کې اوس ګوره thank you for watching. او تاسې کولی شئ په دغه جې کې یو بله سلاید اډ کړئ دلته ډیزاین ته راسئ او په دغه جې کې ورته ولیکئ لایک اینډ سبسکرایب. اوس به تاسو ته دغه ټمپلیټونه درکړي. دلته راسئ ګوره لکه دا خپل ډیزاین ته ور اډ کړئ. ګوره اول سر کې ورته وایي موږ ویډیو دې وکتله مننه بیا اخر کې ورته وایي ډونټ فورګیټ لایک سبسکرایب کامنټ اینډ شیر. ګوره پلی کړو ګوره thank you for watching دا خو یوه سوه. اوس دومې ته راسو ګوره ډونټ فورګیټ دغه جې کې اپلای آل پیجز ور اډ کړو. لکه دلته راسو ډونټ فورګیټ دلته ګوره لایک دې کې راولو کامنټ سبسکرایب. دلته چې مو راوست دلته راسئ په دغه جې کې اپلای کړئ. ګورئ thank you for watching ګوره don't forget like comment and subscribe. ګوره دا موږ دغه لکه مثلا بیا کولی شو دغه د موږ خپلې ویډیو اخر کې راول څومره ښه اوټرو سو. اول کې ورته وایي د کتلو نه مو مننه بیا وروسته وایي چې له یاده مو نه وځي موږ کمنټ ویډیو باندې کمنټ سبسکرایب او لایک یې کړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ په ویډیو باندې مو کمنټ وکړئ او لایک یې کړئ او خپل کولی شئ لکه مثلا یو بله راولی شئ تا له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس.